که درته وایم چې کور ته دې بوځم کور در وښیم قسم دې ته به خپله ووایې چې یاره واقعا بلکل همداسې کور کې مې ورور جانې د کوټې دیوال راولېدلی د هغه ته مې پرده ټاکولې بس دیو به الله هیلې ته پراته یاست یخ باد یې لګي را باندې یوه روپۍ نه لرم بل بېګا دا مریض ما ورته خالي ژړل الله له مې صبر کړی ما یاد بس تا له مې صبر یو الله مینې بنده خو مې نه یو بس وس هم نشته ورور جانې چې کوم کار ځان ته روان کړو نه مې مال او حال شته دی بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمن اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات. قدرمن دوستانو یو ځل بیا د نورو بېوسو کورنیو په څېر نن یوې بلې داسې کورنۍ سره مخ شوي وو چې د دې ورور په اړه ډېرو ملګرو راته زنګونه ووهل چې ډېر د غربت په حال کې دی. واقعا چې دلته راغلو په لومړي ځل مو دغه کورنۍ ولیده او په دې کورنۍ کې د دغه ماشومانو د دغه لباس او د دوی د دغه وضع نه معلومیږي چې د غربت اخرنی حد دی په دې کور کې، ځکه ماشومان ټول ټوخیږي، اوس هم مریضان دي. د دوی دغه کالو ته چې ګورو پخپۍ بوټان چپلې ټولې شکېدلې دي، دوه درې ځلې راګنډلې دي. نو ډېر سخت غربت دی په دغه کورنۍ باندې او د دغه کورنۍ سرپرست چې دی د دې سره څو لنډې خبرې کوم او حال یې په تاسې باندې ګورو. زما نوم حمیدګل دی او بس ورور جانې د سبا لرم د بېګا نه لرم. دغه ماشومان دي ورور ټول د مخې بیماران دي، یوه روپۍ نه لرم بل بېګا دا مریض ما ورته خالي ژړل الله له مې صبر کړی ما یاد بس تا له مې صبر کور کې مې ورور جانې د کوټې دیوال راولېدلی د هغه ته مې پرده ټاکولې بس دیو به الله هیلې ته پراته یاست یخ باد یې لګي را باندې کور کې وړه نه لرو وړي نه لرو صابونه پوډر نه لرو ورور جانې بس الله تعالی ګزاره وي چې دغه یو شی کور کې څه کوي ګزاره څه بس پراته یې د الله هیلې ته که چا راکړي وه هغه دی که نه بس پراته یې د الله هیلې ته پراته یې ورور جانې نه کوو چاته سوال کار روزګار مې نشته، نه پاسپورټ لرم، نه جایداد لرم، نه مال او حال لرم، نه یو بل ورور جانې روزګار لرم چې وي کې سړی بس ډېر پاتې یم او ډېر بد حال دی را باندې ورکې کړم چې بس یو الله مینې بنده خو مې نه یو بس وس هم نشته ورور جانې چې کوم کار ځان ته روان کړو نه مې مال او حال شته دی بس دغلته پراته یو ورور جانې که چا رالیږلي خوړلي مې که نه پاتې بس د الله هیلې ته پراته یاستو. ما د خالي کار روان کوي، زه ډېر غریب نشته دی چې مخکې مې تورخم ګنډې کولې وروره تورخم ګنډې بندې شوې هلته هم والده او ټکول دی پاسپورټ بو هغه هم بند شو ورور جانې اوس هغه هم نشو کولی قرار په کور پروت یم بس وس نشته دی چې هم نشته دی څه به ټلیفون شمېره لرئ؟ ټلیفون شمېره هم نه لرم ولا هېڅ شی هم لرم دغه اوس بېګا له مونږ هریان وروره یو الله مینې نور خو که درته وایم چې کور ته دې بوځم کور در وښیم قسم دې ته به خپله ووایې چې یاره واقعا بلکل همداسې نور هېڅ وس نه لرم بس زیاتي غټ بچی دې نشته دی بس دوه دانې بچیان هم مړه دي غټ بچیان مې مړه دي پوه شوې دغه واړه دي ورور جانې نور مې هېڅ وس نه رسي چې منډه ترړه وکړم نور که تاسو څه کولی شئ کور هم ودان که نه ما د لاسه خپل څه نه کېږي. نو موږ دومره کولی شو چې موږ راغلو او دغه حال مو په درنو لیدونکو باندې ولید او قدرمنو دوستانو ویډیو چې څوک کوي د خپل فامیل نه او کیمرې مخې ته راځي پوه شي چې هغه د مجبوریت او د غربت په اخرني حد باندې ولاړه کورنۍ وي. دې ورور ته چې راغلو سم د واره یې د پوښتنې نه مخکې په ژړا باندې شروع وکړه. نو معلومه شوه چې ډېره اړمنه کورنۍ ده او بل ما درته مخکې وویل چې د دغه ماشومانو د دغه حال احوال نه چې مو د دوی د لباس او د دوی د دغه څپلیو نه مو ولیده دغه ټول ټوخیږي مریضان دي. نو معلومه شوه چې دغه کورنۍ جدي مرستې ته اړتیا لري او بالخصوص هغه درنو لیدونکي چې هغه په بهر هېواد کې د هېواد دننه په ډېرو کورنیو کې دغسې حل دی. موږ د چا نه وغواړو د چا حال په تاسې باندې وګورو بې شمېره کورنۍ چې زموږ ورته وس شوې موږ ورته ځان رسولی وي خو موږ څه کړي موږ فقط ویډیو کړې په تاسو مو کتلې مرستې تاسې کړي دي مخکې مو کړي دي او اوس یې هم درنه غواړو او د دغه ورور سره هم په خپلو شتمنیو کې
مرسته وکړئ، لږه حصه ورله ورکړئ چې هر څه مو د وسه کېږي. دا مو وایي زما به 1000 وي، زما به 15,000 وي، چې څه مو په وس کې وي د الله رضا لپاره د الله په هغه غټ نوم باندې دغه ورور ته ورکړئ. نو قدرمن دوستانو د دې د ټلیفون شمیره هم نشته، خو زموږ د ټلیفون شمیرې، زموږ د واتساپ شمیرې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. زنګ ووهئ، په واتساپ باندې رابطه وکړئ چې څومره مرسته کوئ نو د دغه ورور سره یې وکړئ. د هر هېواد نه چې تاسې زموږ سره مرسته کوئ د دغه ورور دپاره، نو کولی شئ په اسانۍ سره چې په هره طریقه باندې تاسو موږ ته پیسې جمع کولی شئ. نو را جمع یې کړئ او د دغسې ورونو تر شا او د دغسې بېوسه کورنیو تر شا راسره مرستې وکړئ. ډېره زیاته مننه.